آدم علیہ السلام حدیث مبارک کے راضی چې آدم علیہ السلام پیدا شو بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول الله و خاتم النبیین. چې آدم علیہ السلام پیدا شو نو د دوو ولو په منځ کې لیکلی شوي و چې محمد رسول الله و خاتم النبیین. کوي د سوشل میډیا داسې استعمال وکړي چې چاته ته څه فایده حاصل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، واجدلی یم. ګرانو کتونکو، زه به نن ریاکشن ویډیو کوم په مولانا محمد اکبر حقانی. ډیر اخلاقی انسان دی، هیڅ څه د تعارف محتاج نه دی، ټوله دنیا یې پیژني. د مولانا محمد اکبر حقانی چې کوم ویډیو باندې زه ریاکشن کوم، دغه ویډیو وګوره، ډیره عبرتناکه ویډیو ده. د ویډیو نه پس به یو څو خبرې کوو، راځئ راسره. اوله نښه د قیامت بدی چې یو اور به راوچت شي د مشرق نه او دا خلق به شړي مغرب طرف. اور به را رواني د مشرق د طرف نه، دا خلق به یې داسې را روان کړی مغرب طرف ته به یې راولي، را جمع کوي. دا اوله نښه د قیامت. ما وی ټیک، ما ورته وی چې د جنتیانو اولنې خوراک به څه وي؟ د دواړو جهانو سردار راته وفرمایل چې د جنتیانو اولنې خوراک چې دی هغه به د مئی اینه، د مئی اینه به خوري، د مئی کلیجي چې ده دا به د جنتیانو خوراک ان شاء الله. الله دې مونږ ټول بوزي. د مئی د اینې کباب په جنتیان خوري ان شاء الله. الله دې زمونږ د ټولو نصیب کړي. د جنت د خواهشاتو پوره کولو ځای دی، دنیا نه ده. هلته به ان شاء الله خپل خواهشات پوره کوو ان شاء الله. صحابي نبی علیه السلام ته ویل ته به تا اینو، ته خو به ډېر په لوی مقام د الله حبیبه نو مونږ به دې اینو، تا زیارت به کېږي. نبی علیه السلام ورته وی او نو څنګه به دې اینو، ډېره ګڼه به نه وي. نبی علیه السلام ورته وی دا میاشت چې اول راوخیږي نو دې ته ټوله دنیا ګوري که نه وی. وی چې خلق یې اینې نو څه تکلیف پکې مخصوصي نه وی، نه وی دقه شان به ما اینې. یو صحابي پسې راغی، وی د الله حبیبه وی تا وایي چې جنت کې به نیري د صفا اوبو، نو وی د صفا اوبو نیر چی که نه دنیا کې، نو په دې کې چې کورتکاڼي پراته وي نو ډېر خوند د اوبو کې چې کورتکاڼي، نو وی د جنت په دې نیر کې به کورتکاڼي د دواړو جهانو سردار ورته وی او یې به خو به کورتکاڼي نه وي، هغه به یاقوت او مرجان، هغه به یاقوت او مرجان. صحابي پسې راغی، وی خوب به پکې جنت کې به وده کېږو. نبی علیہ السلام ورته فرمایي النوم اخو الموت. نه، خوب چې دی دا خو د مرګ ورور دی که نه، او په جنت کې مرګ نشته، نو په جنت کې به خوبونه نه وي، خوب پکې نشته انشاءالله، تش د خواهشاتو د پوره کولو دی. نو اولنې خوراک د جنتیانو چې دی هغه د مئی اینه ده. وی دریم سوال، وی دا زوی ولې بعضې وړوکې د مور په شانتي او بعضې وړوکې د پلار په شانتي. د دواړو جهانو سردار ورته وی خو چې د زنانه اوبه په نارینه او په اوبو غالب شي جو بچې پلار ته لاړ شي، او چې د زنانه اوبه د نارینه په اوبو غالب شي جو بچې مور ته لاړ شي. وی بالکل درست وی. نبی علیہ السلام ورته وی تا چې څنګه تپوس وکړو اتانی جبریل راغی و اخبرني، او ماته خبر را تا تپوس وکړو جبریل امین راغی ماته وی د دې دریو خبرو جوابونه دادي. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ زه لږ رامخې ته شوم، ما وی د الله حبیبه دا لاس تې راخور کا. وی نبی علیہ السلام لاس دسی کو او ما پکې لاس کېښود، ما وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. ما الله یو اومنو او تمی د الله پیغمبر اومنلی، تمی نبی اخر الزمان اومنلی، تاکي د نبوت نخې پرتی دي، تاکي د نبوت نخې پرتی. آدم علیہ السلام حدیث مبارک کې راځي چې آدم علیہ السلام پیدا شو بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول الله و خاتم النبیین. چې آدم علیہ السلام پیدا شو نو د دوو ولو په منځ کې لیکلی شوي و چې محمد رسول الله و خاتم النبیین، محمد به د الله رسول یو اخیری پیغمبر. دا د آدم علیہ السلام د پیدایش سره د هغه د دوو اوږو منځ کې لیکل شوي و. نو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د یهودو لوی عالم د تورات په امام الانبیاء په لاسې اسلام راوړو او اسلام یې قبول کو، دین اسلام ته را داخل شو. ولې؟ د امام الانبیاء تقریر واورېده، وی افشو السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام. نو خلق به زمونږ وینا ته ګوري، زمونږ تقریر ته به ګوري. کوشش کو تقریر
په دې نیت کوو چې د خلقو اصلاح وشي، خلق ته څه فایده واله، زبردست. خلق په لارې ته شي. ما ته که راځي الله وایي نو یوه لار ده چې هغه اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دقې یوه لار باندې به ما ته رارسېږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وجود او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت دا په دې امت د الله ډیر لوی احسان دی، ډیر لوی احسان دی د الله د تبارک وتعالی د طرف. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکی نه هجرت وکړو مدینه منورې ته لاړ. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا د یهودو کې لوی عالم و د تورات. د خو تورات کې نخې د نبی اخر الزمان لیدي وي، معلومې وي ورته. خبر شو چې اخیره پیغمبر مدینه منورې ته راغی، خلق ورته جمع شوی دی. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ما یو باغ کې بکار کو، خبر شوم چې د دواړو جهانو سردار راغلی دی، نو زه ورلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تغیر چاپیره خلق ناست، ما خو تورات لوسته او تورات کې می ټولې نخې لیدې وي، ما وی نن به پکې هغه نخې ګورم. چې ورلم او کېناستلم او د دواړو جهانو سردار مخ ته مې وکتل نو هغه هر څه رانه هېر شو. وی زما دې د الله په ذات قسمي چې لیس الوجه بوجه کذاب، چې دا مخ دروغجن مخ نه دی. ما چې مخ ته وکتل مې دا مخ دروغجن نه دی. ګرانو دوستانو دا ویډیو تاسو وکړه. زما د ویډیو مطلب صرف او صرف علماء حق دي. علماء حق په سوشل میډیا داسې بدنامول نه دي پکار. څنګه چې دغه کم وخت دغه پوسټ کوي او کوم چې شاته هغه تصویر لګولې دي هغه د مولانا محمد اکبر حقانی دی، نو دا ظلم دی. ظلم مه کوئ. د سوشل میډیا داسې استعمال وکړئ چې چاته څه پیدا حاصل شي، دا نه چې څوک پې خفه شي.